بسم الله الرحمن الرحیم. 25مه نیکمرغه روژه مو مبارک شه. د سلک روټایپ یوټیوب چینل د زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو لاس په دعا یو پروردګار ته چې دغه تېر د 25 ورځو عبادت د پروردګار الٰه العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځېدلی وي، او ورسره په څنګ کې باید دا وایم هغه صدقات، هغه سخاوتونه چې مسلمان نړۍ د نورو مسلمانانو سره، دوستانو سره، اقاربو سره، خپلوانو سره کړي وي، پروردګار دې قبول او منظور وګرځوي. په لحاظه یوه یادوري کوم، په شمول د افغانستان هر کنج کنار کې چې مسلمانان دي چې د کافرو مستعمره دي، د کافرو د ظلم او د تجاوز لاندې لاس په دعا شي چې پروردګار بالخصوص په فلسطین او افغانستان باندې خپل رحم وکړي. هغه دوستان چې په کورونو کې مریضتیاګانې لري، مشکلات لري، ستونزې او مشقتونو سره مخامخ دي، بیا هم لاس په دعا کېږو پروردګار ته چې د دغې مبارکې روژې په خاطر باندې او د دغې مبارکې شپې چې د جمعې مبارکه شپه ده د دې په فیض او برکت سره د هغوی هغه ستونزې مشکلاتونه او ورسره په څنګ کې مریضتیاګانې پروردګار حل و فصل او شفای کاملې نصیب کړي. ورځو د هېوادوالو په لور باندې موږ د تېر په څېر خپله توضیح به مخکې ویځو. السلام سلام علیکم کاکا، خوب هستی؟ جان شما جور بخیر هستی؟ ستا خوب است؟ برگ ساز تو پای درویش کاکا جان. یاغی باغی دخمن ټټر ورمات شو پتا کې د یاغی باغی دخمن ټټر ورمات شو ته هغه سلا دنګ یې قهرمان. منډه کړه خدای دې راوله وروره. سلام علیکم. قبول کا وروره. خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته برګې ساز تو پای درویش کاکا. خدای دې ساته پتا کې د ملال ناهي دې نغمې غږیږي. پتا کې د ملال ناهي دې نغمې غږیږي. میرویس او غزنوي د ننګ اذان. خدای دې ساته میرویس او غزنوي د ننګ اذان. خدای دې ساته برګې ساز تو پای درویش کاکا. ستر ارمان. خدای دې ساته خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته هېواد په غرو رغونو اوس رپېږه مبارکه. هېواد په غرو رغونو اوس رپېږه مولا لاین برګې ساز تو پای درویش بخیر. سمبول د آزاد یې سپین نشان. کاکا و کاکا زرکه خوشاله اوسې. دې ساته برګې ساز تو پای درویش خوشاله اوسې. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا. عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا. تل ویاړې حنفي پر تا جانان. خدای دې ساته تل ویاړې حنفي پر تا جانان. خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې زمون د ټپې زړونو ستر ارمان. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان. سره نزدیک بیا بخشید بیا نزدیک بیا. لاین برګې ساز تو پای درویش قربانتان. برګې ساز تو پای درویش بخیر بشو. لاین آباد اوسې خپلواک افغانستان. خدای دې ساته لزغم نه دې قربان شم څومره سختې دې کړې ته
ما بین سرک روانه سی بیا ده برګ ساوس ته فای درویش بیا ده سختی تکړه تیرې غلم ته د سر برګ ساوس ته فای درویش کاکا قبول بخیر باشی ما یکی دیگه بگی ما بخیر باشی ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته پتا کې د یاغي باغي دښمن ټټر ورمات شو پتا کې د یاغي باغي دښمن پیغمبر خدا میگه استاد یک روز برآمد با می صحابه خود خطاب میکرد بیان میداد اول خیلی گریه کرد یک گریه کرد که از حد بیرون همین گریهش که تمام شد باز خنده شروع کرد خنده که شروع کرد پیغمبر خدا میگه کسی دندانش در وقت خنده کردن ندیده بود هیچ این رقم خنده نکرده که دندانش کسی دیده باشه مگم به این لحظه بسیار خنده کرد همین صحابه کرام از پیش پرسان میکنه میگه ای محبوب خدا بسیار میگه گریه کردی تا که ما سوال میکردیم تو عجله کده خنده شروع کردی چی رقم گپ بود میگه جبرئیل امین پیام خداوند به ما آورد یعنی سعی کو کسی که میگه امی دلی کسی را زار میتا سعی کو که چقدر عذاب سرش خداوند میاره به خاطر که امی روی انسان که است این از نور خدا جور است گفت خنده به چی خاطر کردی گفت ما فهمیدیم که این قدر که سر انسان خداوند خفه میشه همو قدر سرش خوشم میشه پسر بیا بچه مگذره نزدیک بیا حالا زود زود کو بچم زود شاباش شاباش ما بچیم برگ ساوس تو فایده شاباش حالا بچیم هیواد پغرو رغو سرپیک مبارکا سمبول د آزاد سپین نشان خدای دې ساته سمبول د آزاد سپین نشان خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا تل ویاړي حنفي پرتا جانا خدای دې ساته تل ویاړي حنفي پرتا جانا خدای دې ساته ورمات شو تها غسلا دنگ یہ قهرمان خدای دې ساته تها غسلا دنگ یہ قهرمان خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان کاکا نزدیک بیا صدقه چون برگ ساوس تو فایده بشه نو جان بسم الله بخیر پیش بیا بچه پیش واپس خانه خود نمیبرم بیا میرویس او غزنوی د نن اذان خدای دې ساته میرویس او غزنوی د نن اذان خدای دې ساته زمون د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته هیواد پغرو رغونو اوس رپیګ مبارکا هیواد پغرو رغونو اوس ورنه تا جان دې ورنه خو مخوا تراشه
پته مې راشه کنه یاره پته مې راشه زر کبه زر حال شي ګربان هاي خیر ویس برګه ساستو پیدا ویس خیر ویس نشي جان خو ګوزړه تر لیدې لیدونکو موږ سره څو پارسله پاتې دي دا دغه تاسو پروشان ته توضیح کول ته بیا نور هیڅ امکانات نشته ده ډیر بار ډیر زیات وي تر آینده موږ به تاسو ته دعاوې کوو تاسو موږ ته دعاوې کوئ خو بخون کې خدای مسپارم هر چیرې چې یاست اوبه مې یخي او ډوډۍ مې توده السلام علیکم ورحمت الله آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته عمر او د منصور جلال الدین ښایسته مسکنه عمر او د منصور جلال الدین ښایسته مسکنه تل ویاړې حنفي پر تا جانان خدای دې ساته تل ویاړې حنفي پر تا جانان خدای دې ساته د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته لزغم نه دې قربان شم څومره سختې دې کړې تېرې لزغم نه دې قربان شم څومره سختې دې کړې تېرې غلیم ته دې سر ټیټ نکړو افغان خدای دې ساته غلیم ته دې سر ټیټ نکړو